د کونړ د انګام د پاکستانیو توغندیو په اور کې راګیر شوی. په اسداباد کې د 9 ماشومانو او ښځو وینه بهیدلې او د ملګرو ملتونو لخوا د 100,000 بېځایه شوو افغانانو ټکان ورکوونکی خبر. آیا دا د پښتون نسل وژنه ده که د اوسنۍ افغان واکمنۍ او پاکستان نوې لوبه؟ د جګړې له ډګره تازه او دردونکي جزئیات دلته وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د کونړ له د انګام ولسوالۍ څخه یو ځل بیا د وحشت خبرونه را روان دي. له تیر مازدیګر راهیسې پاکستاني ځواکونو د دغې ولسوالۍ پر ولسي کورونو د توغندیو باران پیل کړی چې له امله یې یو هیوادوال مړ او 3 نور سخت ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوچاریک په اسداباد کې د پاکستانی پوځ بریدونو د خونړي وضعیت په اړه ویلي چې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او 9 نور چې ډیری یې معصوم ماشومان دي د روغتونونو په بسترونو کې له مرګ سره مبارزه کوي. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوسنۍ افغان واکمنۍ او پاکستان ترمنځ د دغه کړکېچ له امله تر 100,000 ډیر افغانان له خپلو مینو بېځایه شوي او د درپدرۍ ژوند تیروي. د دوچاریک په وینا د جګړې دوام به یوازې د بېوزله افغانانو کړاوونه نور هم پسې ډېر کړي.